دا د جولای میاشت او کال 1908 دی. باچا خان، ولی خان او نور خدایي خدمتګار په جیل کې دي. د سرحد هغه حکومت چې د خدایي خدمتګارو نه په زوره اخیستی شوی و، په خدایي خدمتګار تحریک پابندي لګولې ده. پښتون رساله بنده کړې شوې ده او د حکومت لخوا د خدایي خدمتګارو هیڅ بې حسه د گرفتارۍ سلسله شروع ده. خدایي خدمتګارو د باچا خان، ولی خان او د نورو خدایي خدمتګارو د بېګناه گرفتارۍ او په خدایي خدمتګار تحریک د پابندۍ په ضد په 12 اگست د پرامن احتجاج اعلان کړی و. حکومت د احتجاج د اعلان سره سم بغیر د سنوټس او خبردارۍ اول د احتجاج منتظمین او رضاکار ونیول او سیند ته یې وغورځول او بیا یې دا اعلان وکړو چې څوک هم د خدایي خدمتګارو په پرامن احتجاج کې ګډون کوي نو هغوی سره به هم داسې کیږي. خو ولې د دغه دړکو باوجود هم د زرګونو په تعداد کې خدایي خدمتګار چارسدی، پړانګو او بابړې ته راورسېدل. جلوس د غازی ګل بابا د جومات په لار روانو او پروګرام یې دا و چې د مقبرې سره جوخت میدان کې به خپل احتجاج ریکارډ کوي. ولې ملیشې، فوج او پولیسو د مخکې نه د مقبرې دیوال محاصره کړی و چې څنګه جلوس مقبرې ته جوخت ورسېدو نه یو وارې بیا بغیر د څه انتباه په خدایي خدمتګارو د مشینګنونو خولې وسپړدلې شوې او په لږه شیبه کې د قینونه اخیستلی شوی دی. نو هله ورته حکومت خپل مړی حواله کړی دی. د دغه واقعې عیني شاهدین چې لا تر اوسه ژوندي دي او د بابړې د خونړۍ واقعې په وخت واړه وو د دغه واقعې په حواله وایي چې دغه ورځ مو لا تر ننه ویروي. سکول کې ناست وم او د سکول په میدان کې د فرنګ چایې او کارتوس را پرېوتل د مقبرې نه چې دوی که فرنګ شروع کړ. موږ ته ټېله وله موږ هلکانو بارم ګراونډ کې لوبې کولې سکولو او شاید به دننه شي. بس موږ یې که ملک ته دننه کړلو او د سکول ګېټ یې راپسې بند کړ چې دوی بار ته ونوي چې خو د دې قلار شو یا څه قلار شو خاموشه ور یې راته لر کړ. چې ور یې لر کړ درالم کور ته، کور خوشه پرته، ورونه لر د کوټې ورونه لر د کوڅې ور لر، میږې په کور کې نشته. وایي مې به زه مور مې مړه ده. بس ما هر څه غوښت پیابلیغ په سر تور څه مې دغسې مقبرې ته منډه کړه چې زه لاړم نو مور مې سرتور سر، نه څادر، نه لوپټه، نه کیل، هېڅ نه. بس صرف ګیلاس ورسره او د پلاستیک لوټه ورسره هغې کې اوبه وې. ما ته شه به دې خوا ماله راشه. زه ورغلم مې ولې مورې ولاړ شو په بکس کې، په پلانیم بکس کې د ما د لوپټو تان پروت دی سپینه او هغه ټول تان ماله راوړه. زه رالم کور ته، بکس مې ولټو او تان مې پکې ومونته. هغه مې بیا واپس لاړم مقبرې ته، مور له مې یوړه. مور مې کېنه او دا ټولې ریخانګې کړه. تان مې ریخانګې کړ چې کوم شهیدان شوي هغوی له پیزنې تړلې او چې کوم زخمیان وو هغوی له پټۍ تړلې. په سکول کې دا خوا شوه چې بوی ډزې وشوې او بلا خلک یې مړه کړل. موږ هم منډه کې، بل هم منډه کې، بل هم، خو موږ یې پرېښودو نه. ملیشیا وه، هېڅوک یې نه پرېښودی. او هلته یو ډنډ و، دا اوس پکې د غازي ګل بابا دا نیمه حصه کې آباده شوې او ډک کړی دی. دې کښې څه مړي دي، څه په هغې کې دي، څه په دې کې دي، څه په دې کې دي. بیا به خلک تماشې له رالر سړي و پکې خپل مړي صحیح کوو. بیا د هغې لپاره رسۍ او کونډې پیدا کړه او هغې ته بیا چې د هغې نه بیا څو ورځې مړي راوتل. یو پکې یو زنانه راووته ملنګه وه چې هغې اوسه پورې هغې سره لاس کې هغه ګنډه وه، بیرغ دا ورسره وه، هم راوښکله ملنګه وه او سرې جامې یې اچولې وې، واسکټ یې ټیک ټاک وو. نو هر سړی په دې کې و چې خدای کوم سړی که چې بل خوا تلي نو هم هغه وی چې یا زخمي دی، یا مړ دی، یا هسپتال کې دی، یا مقبره کې دی. په چارده کې ډېر یو غمناک او نه هېرېدونکی یو سما او یو وخت او خلکو ټول چې نو ټولو جلل. په دغه کې شهیدان د تنګي کسان پکې وو، د شب قدره کسان پکې وو،
خو یاره د هغوی نومونه بیا وروسته پته ولګېدله چې یار دا پکې شته چې یو سړی کور ته رانغی نو د دې مطلب چې هغه هملته شهیدان شوي دي او د هغې بیا پته نه لګېدله چې یاره هغه څه شو د هغې دغه څه شو مړی لاشونه څه شو چېرته لاړه چا یوړل هېڅ پته نه لګېدله ول چې دومره هغوی دومره ټایټ دغه کړی و چې څوک یې پرېښودل نه په هېڅ طریقه باندې نه هغه ځای ته که نه چې په خدای باندې قسم وي چې سړی له جړه ورځي داسې واقعات معاشر نه چې هېرېږي دا به څنګه هېر شي معاشر نه هېرېږي خو دا ده چې خلک یېرېدل نه دا په چا باندې دغه نه وه چې خو دا چل دی او دا چل دی او بیا به ډزې کوي دی که نه حالانکې دا د قیوم خان زمانه هغه په حقیقت دغه وزیر اعلی او دا د هغوی ملګرو مخکې د ما چې څومره خیال نو څه خو د هغه خپل ذاتي هغوی سره دغه راغلی و هغه د یو کتاب هم لیکلی دا ما بار بار دا خبره کوم ګولډن ګن یو کتاب دی تاسو یې وګورئ نو دې صفتونو باندې دی موړ شوي خو چې هغوی لرې کړه نو بیا وروراوی خراب هم شو دام شو هغه هم شو دا غداران هم شو د وجلو قابل وي دا واجب القتل دي دلته دا قیوم خانی فکر څه خلک یو تور دا هم لګوي چې د قیوم خان فوج او پولیسو ځکه په دغه مظاهرچیانو ډزې کړې وې چې دغه مظاهرچیانو د دفعه 144 خلاف ورزي کړې وه دوی په بابړه کې بغیر د څه جواز نه یو پرم نه جلوس چې هغه د خدای خدمتګارو د گرفتارۍ خلاف وتېده په بابړه کې په پړانګو کې د فصیح الدین باچا د ځای نه د اجرې نه د غازي ګل بابا پورې تاسو وګورئ نو مقبره ده او مقبرې سره نری لار ده د دې په منځ کې د ریاست اداره نشته چې هغې ته به نقصان ورورسي د دې په منځ کې د ریاست سکول نشته کالج نشته یونیورسټي نشته اسپتال نشته دفتر نشته سړک نشته نو آیا ریاست په دې خبره سوچ نه کوي چې دا جلوس چې دغه ځای نه راځي د غازي ګل بابا پورې نو د دې جلوس نه نقصان ریاست ته سو هېڅ نقصان که نقصان و نو دې ته چې چونکې دوی دا درې خبرې چې کومې کړې وې د مساواتو د جمهوریت هغه د جلوس ثابتولې چې آیا دا ریاست جمهوری ملک دی او که نه دی هغه ثابت شو چې دا ریاست جمهوری ملک نه دی بیا دا خبره زه هر ځای کې کوم چې بیا تاسو دا وګورئ چې د بابړې واقعه شوه او په دې کې 10 د پاسه 600 پښتانه شهیدان شو په دې کې د نورو مذهبونو خلک هم په دې کې ما خلکو نه انټرویوز اخیستي دي جیپور سریندر کپور غونتې خلک او دا د بدقسمتۍ وګورئ چې جیپور او سریندر کپور هغه په دې سیند کې لو کړي دي په دې مخامخ سیند کې چې دا ورته دی د بابړې شاته دې کې لو کړي دي زما د ریسرچ مطابق 200 د پاسه کسان دې کې لو کړي کم چې پاتې شو هغې د سلطان کاکا زموږ د کلي یو کس و هغه نه مې انټرویو اخیستی ده هغه ما ته وی چې بچې په خپلو لاسو مې 6 مړي په یو قبر کې ایښي دي او دا وجه څه وه وجه دا وه چې هغوی د قبر په سر جرمانه غونډوله د مړي نه به یې 50 روپۍ جرمانه غونډوله او د زخمي نه به یې 100 روپۍ جرمانه غونډوله نو خلکو بیا زخمیان اسپتال ته نه وړل ځکه چې هغې هلته رجسټرډ زخمیان راتلل نو تاسو ما ته دا ووایئ چې دا دومره ظلم دا به د دنیا چې د ریاستونو کوم قسمونه دي دا خو فاشست ریاست کې هم دا نه چېرته دا نه ظلم نه دی شوی نو دا څه ظاهري دا خو هم دا ظاهري که نه چې په دې ملک کې به جمهوریت خو نه ریاست به جمهوریت نه غواړي د جمهوري حقونه به نه غواړي او که څوک غواړي ای سره به دا کار کېږي او بیا زه دا خبره هر ځای کوم چې تاسو وګورئ د دغې نه پس مارشل الله په دې ملک کې لګي مسلسل مارشل الله په یو شکل کې یا په بل شکل کې او بنیادي حقونه دا بالکل چاتم نو بیا چې کله جمهوریت شروع کېده نو یو بله واقع کېږي کومه چې په تاریخ کې د لیاقت باغ په واقع مشهوره ده په هغې کې بیا پښتانه وینه ورکوي د جمهوریت دپاره او بیا تاسو ګورئ چې دا ریاست مسلسل دا پیغام ورکوي محکومو اقوامو له چې دا ریاست چې دی دلته بنیادي حقونه نه غواړي تاسو نن وګورئ نن چې ستا په میډیا نن چې ستا په ادارو کم قدغنونه دي دا په یو جمهوري ریاست کې دا قدغنونه وي څوک تصور کولی شي چې دا به په یو داسې ملک یعنې زموږ نه وروستو
چې کوم ملکونه آزاد شوي دي بلکې زمونږ نه چې کوم ملک آزاد شوی دی بنګلادیش ته لاړ شه هلته تاسو وګورئ هلته جمهوریت او ادارې په خپل خپل فریم ورک کې کار کوي او لګیا دي. څه وجه ده چې د پاکستان د جوړښت نه واخله تر نن ورځې پښتون قوم ته د شک په نظر کتلی کیږي. ولې د بابړې د واقعي انکوایري ونه کړې شوه؟ دا سوال هغه خلک کوي کوم چې په پښتون سیاست پوه دي، خو د پاکستان د ریاست او ریاستي ادارو لخوا دغه جواب عام ولس ته لا نه دی ورکړی شوی. خو په یو خبره ټول پښتون ولس لا ډاډه اوسېدل پکار دي. نن څوک هم د قیوم خان نوم نه اخلي، خو د باچا خان خدایي خدمتګارو او د هغوی د بچو کاروان نن هم مخ پړوان دی روان دی. ته راته ووایه چې څه په کربلا کې شوي، ما په ټکر او په بابړه تبصره راوړې.